ناز اقبال وایي طلاق یې ډرامه نه وه، د شرعي فتواو په اساس یې بیا ګډ ژوند پیل کړی دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ. د پښتو وتلې سندرغاړې ناز اقبال او د هغه میړه جاوید پیزا وایي چې د طلاق فیصله یې د جذباتو په اساس کړې وه او کله چې ورته د اسلام وتلو مفتیانو فتواوې ورکړې چې د دوی ترمنځ طلاق نه دی شوی، نو له هغې وروسته یې یو ځل بیا خپل ګډ ژوند ته دوام ورکړی او په دې ژوند کې ښه خوشحاله دي. ناز اقبال او جاوید پیزا چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په لندن کې ژوند کوي، تیره اونۍ یې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې لیدل کېږي جاوید پیزا خپلې میرمنې ناز اقبال ته طلاق ورکوي. د دغه ویډیو خپرېدو وروسته په سوشل میډیا د ناز اقبال او جاوید پیزا طلاق باندې تاوده بحثونه پیل شوي وو، خو په دغه جریان کې ناز اقبال او جاوید پیزا ویلي وو هغوی د طلاق او په پریکړه پښیمانه دي او د جلا کېدو په اړوند هره پریکړه به د شریعت د احکاماتو له مخې کوي. خو اوس ماګرام نیوز ته ناز اقبال او د هغې میړه جاوید پیزا ویلي چې له طلاق وروسته یې وتلو دیني عالمانو او مفتیانو ته رجوع وکړه او هغوی فتواوې ورکړې چې په یو ځل 3 طلاق یو طلاق شمیرل کېږي، نو ځکه دا طلاق نه دی شوی. نازیه او جاوید وایي د دغو فتوو ترلاسه کولو وروسته یې یو ځل بیا د خپلو اولادونو د غوره مستقبل په خاطر ګډ ژوند پیل کړی او خپلو کې ښه خوشحاله دي. د یوې پوښتنې ځواب کې هغوی دا تاثیر او نیوکې بې ځایه وبللې چې ګنې د طلاق ویډیو په سوشل میډیا د شهرت له خاطره خپره کړې وه. نازیه وایي د ویډیو خپرولو نه زه هیڅ خبره نه یم چې چا څنګه خپره کړې ده، خو دا ویډیو د جاوید د موبایل نه د هغه د یو خپلوان موبایل ته سینډ کړل شوې وه او کیدای شي هغه خپره کړې وي چې زه او جاوید دواړه پرې خفه یو. سندرغاړې ناز اقبال وویل هغه په خپل د ویډیو د خپرېدو عمل ځورولې ده، خو په دې کې هغه هیڅ لاس نه لري او که څوک وایي چې دا یې د شهرت دپاره خپره کړي نو هغې دا سوچ ولې نه کوي چې نازیه د شهرت څه ضرورت دی، خو هغه خو هسې هم ټوله دنیا پیژني. هغې وویل دا یوه جذباتي فیصله وه، اوس موږ خپل ګډ ژوند پیل کړی او د دې ژوند واک هم اسلام را کړی، ځکه نو باید نور اوس خلک زموږ په کورني ژوند کې مداخله ونه کړي او دا موضوع دې دفن کړي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو.